الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیرت انبیاء علیه السلام د درسونو په لړۍ کې او په سلسله کې مونږه 9 درسونه وړاندې کړي او مخکې په 2 مخکینی درسونو کې اتم او نهم کې مونږ د حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله صلوات الله علیه وسلم د زندګۍ او د ژوند او د هغه د سیرت او د هغه د دعوت او د هغه د کارنامو په باره کې د شلن شانتي معلومات او په تیرو 2 درسونو کې وړاندې کړی وو. اوس ان شاء الله نن لسم درس چې کوم یو دی دا به د حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا صلوات الله وسلام علیه په د سیرت او د ژوند او د کارنامو په باره کې ان شاء الله. مخکې درسونه کې چون حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله مشر زوی دی، نو طبیعي خبره ده د مشر زوی او د پلار ځینې نشان سره شریک وي. نو په دې کې به د ابراهیم علیه السلام باقي خبرې چې د زندګۍ څه پاتې وي هم پکې راشي او د سیدنا اسماعیل علیه السلام سیرت او ژوند ته به هم انشاءالله اشاره پکې وشي. نو دواړه وزي تر څو پورې چې جدا کېږي. نو ځکه دلته مونږ هغه دا وکړه چې دا دواړه مشترک جدا جدا زندگی کوي سره وکېږي. نو ځکه دریم درس د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام په باره کې چې د دې اول نه تر اخره پورې اشاره ورته وکړو. بیا د هغې نه وروسته د حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله بل زوی حضرت اسحاق علیه السلام د هغې کارنامه راځي هم انشاءالله هغې کې د ابراهیم علیه طبیعي خبره ده چې د زوی خبره کېږي نو پلار سره راځي. نو هغه به انشاءالله بیا په بل درس کې وایي. دا درس به صرف مونږ د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام د ژوند او د زندګۍ په باره کې او د سیرت په باره کې به انشاءالله وړاندې کړو. نو د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام کوم هغه چې دی په هغه کې قرآن عظیم شان کې د یادونه شوې ده باقاعده په ډېرو صورتونو کې د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام یادونه شوې په قرآن عظیم شان کې، بلکې جدا هم شوې ده او د ابراهیم علیه السلام سره هم ذکر شوی دی، د اسحاق علیه السلام سره هم ذکر شوی دی. د یو کورنۍ وه چې کله د کورنۍ یادونه کېږي نو هغې کې د اسحاق علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام یادونه بر پکې تکرار راغلی ده. نو ځکه قرآن عظیم شان کې د ته باقاعده یادونه شوی بلکې مختلفو صورتونو کې د هغه یاد راغلی دی. نو دلته موږ د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام په باره کې مختصر شانتي معلومات وړاندې کوو. اوله خبره دا ده چې مخکې مونږ د حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام په درس کې تیر درس کې 2 درسونو کې مونږ وویل چې حضرت ابراهیم علیه السلام هغه ټول قصه خو مونږ مخکې اسیم کړې ده چې کله د مصر ته لاړو او د مصر نه واپس راتلو لوط علیه السلام هم ورسره و، خپله بیبي ساره هم ورسره وه او د لوط علیه السلام ښځه هم ورسره وه. نو واپسۍ کې چې راتله مونږ دا خبره کړې وه چې هلته چې کوم پاچا و سنان بن علوان یو روایت دا دی، دویم روایت دا دی چې د نوم ولید نومېدلو. په هر صورت هغه کوم پاچا یا فرعون چې د وختونه د هغه دا عادت و چې کله به داسې ښایسته او ښکلې ښځې ولیده نو بس هغه به راغوښتله ځان ته. نو عسکرو د جاسوسانو یې خبر ورکړی چې دلته یو شپون دی. نو هغوی څه خبر و چې دا پیغمبر دی د خدای. نو بس داسې شپون دی او ډېره زیاته ښایسته ښځه. د سیرت او د قصص الانبیا کتابونو لیکلي چې د ځمکې په سر باندې د بیبي حوا نه وروسته ډېره ښایسته ښځه ښکلې ښځه چې هغه بیبي ساره وه. بس دا الله پاک هغه یې برخه یې چاته ورکوي.
نو ډېر زیاته ښایسته وه او هغې وخت دا حجاب دا پرده مسله نه وه چې اوس ښځه مخ پټ کړي. نو طبیعي خبره ده چې شپونتوب ژوندګي د هغې وخت کې خو د هغه هم نه و. نو خلکو لیدلې وه چې جاسوسانو بس باچا ته خبر وکړي دلته یو شپون دی او رمه هم ورسره ده او ډېره ښکلې او ډېره ښایسته او زیاته حسینه ښځه ورسره ده. نو باچا ورته ویلې چې دغه د خو عادت دا و چې که چېرته به خور وه نو هغې ته به څه نه ویل یا به یې نه هغه کوله، خو که ښځه به وه یا به بل څوک بیا به یې ته نه بیوله. نو هغوی ورته وایي تاسو ورشئ پوښتنه ترې وکړي دا څوک دی. نو ابراهیم علیه السلام په دې مسله خبر و چې داسې دا بدبخته دغسې یو هغه لري عادت لري. نو حضرت ساره رضی الله تعالی ته ورته ویل چې ګوره که خلک راغله پوښتنه یې وکړه ځکه دوی شکمن شو چې دا جاسوسان ځي راځي. نو که پوښتنه یې درنه وکړه ورته ویل چې ما ورور دی ځکه موږ او تاسو دواړه په دې دنیا کې سره ورونه یې دیني وروني هم ده. نو بس هغې وایي صحیح ده. بس چې راغله کله خلک راغله عسکر یې ورته راولګي چې تاسو لاړ شئ پوښتنه وکړئ څوک چې پوښتنه وکړي دا څه کوي دا مې خور ده، هغې نه پوښتنه وکړي دا څه کوي دا مې ورور دی. نو بس بیرته لاړه باچا ته. باچا ته چې ورغله ورته ویلې چې دا خو خور ده. وایي چې څنګه ده؟ وایي چې ډېر زیاته ښایسته ده. بس ورته وایي چې خور مور مه ګورئ بس رایې ته نه مس را روانه کړه. چې روانه کړه ابراهیم علیه السلام ډېر زیات خفه شو پریشانه شو. نو وایي چې دی په لمانځه باندې ودرېدلو چې کله دا هغه د باچا ځای ته ننستله نو بس الله عز وجل خو خپل غیرتي ذات دی. نو بس یو روایت دا دی چې دلته لمانځه باندې ولاړ، یو روایت دا دی چې حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام ته دا صحنه بالکل لکه دا اوس ټلویزیون کې هر څه ښکارېږي. نو هغه وخت څه مشکل و الله پاک ته. نو وایي چې ابراهیم علیه السلام ته دا ټوله صحنه هلته چې څه تېرېدل ښکاره ښوده. خو چې کله حضرت ساره بیبي رضی الله تعالی عنها د باچا د اتاق ته ورننوته نو چې ویلې ده ډېره زیاته ښایسته وه. نو یو دم یې بس حمله کول په غوښتل. نو چې د کلم اراده د لاس اچول وکړه نو بس یو دم الله پاک په دې باندې د فلج حمله راوړه او لاسونه او پښې هر څه اندازې په ځان جام شو چکلک شو ودرېد. بس باچا زارې ورته وکړه چې خیر دی ما غلطي کړې ده او ما وبخه او دعا وکړه چې ما الله پاک جوړ کړي. نو بس هغې دعا وکړه. یو روایت دا دی چې لمونځ یې وکړې خو صحیح خبره دا ده چې دعا لمونځ یو خبره یې تقریبا. نو بس دوی وکړه او د دوه نه وروسته دا باچا بیرته جوړ شو. هغه خو وعده کړې وه چې زه بیا تا ته لاس نه اچوم بد نیت باندې. نو دا ځل چې کله بیا روغ شو فکر وکړه چې اوس هسې خبره وه دا خو مصیبت هم دا چې دا موږ او تاسو باندې هر تکلیف مصیبت چې راشي او څه غم را باندې راشي بیا وایي چې هسې یو خبره وه طبیعي خبره ده دا د طبیعت قانون دی کله سړی مریض کېږي ته هم داسې فکر وکړي. نو دویم ځل بیا بس اراده وکړه چې لاس واچوي. بس چې بیا د لاس اچولو اراده وکړه الله پاک دویم ځلې بیا د فلج حمله پرې راوسته او وچکلک شو. بیا بیبي ساره ورته ورته ویل چې خیر دی او غلطي وشوله د ظالم زویه خو یو ځل د بده اراده وکړه او الله پاک درته وښودل. نو سره د دې ښودل هم ته بیا داسې بدې ارادې کوي. نو هغه ورته چې خیر دی دا پیره بس بیا یې دعا وکړه چې دعا وکړه بیا ښه شو بیا خنځیر. بس درېیم ځلې بیا لاس اچولو اراده یې وکړه. بس درېیم ځلې بیا بس الله پاک هغه فلج کړه او د هغه حمله یې پرې راوسته. بس دی پوه شو. درې ځلې تکرار موږ تاسو پښتنو کې دی یو دوه بس درې نه چې تېر شي بیا نور هغه نه وي که موږ تاسو عام خلک هغه همداسې. نو چې دا درېیم ځل وکړي باچا بس پوه شو چې نه دا ښځه کې څه غټه خبره شته څه کرامت او څه هغه لري. نو عسکرو ته یې چغې کړې چې خدای هم تباه کړه دا هم خو دا ځای پیری راوستی دیو هم راوستی دا هم څه خو انسان نه دی مصیبت دا څومره غټ د هغه خاونده ده. نو ورته ویلې چې داسې وکړې ما شهزادګۍ هاجر دا ورسره یو ځای کې چې دې خدمت کې اخو دومره د غټ مقام او مرتبې خاونده ده چې ما په زړه کې صرف بده اراده وګرځه درې ځلې دا شی راباندې وشو. نو بیا هغوی یې لاړل هاجره بیبي راوسته بیبي هاجر او د حضرت ساره ته ویل چې بس تا خدمت کوي دا به دې خدمتګارې بس ته دونه غټ مقام او مرتبه لري. نو چې دې ځای نه چې کله بیبي ساره راووته نو یو روایت دا دی چې ابراهیم علیه السلام په مانځه ولاړ بل وایي چې نه لمونځ دې وخت کې هغه کړی و. نو چې څنګه راووته بیبي ساره ورته وایي چې ګوره ابراهیم وارخطا نه شي څه نه دي شي. بیا هغه ورته وایي چې نه بالکل ما ټول شیان دلته صحنه لیدله هر څه چې الله پاک ما ته ټول وښودل. بس د هغې ځای نه وروسته روانه شوه. نو هغې ځای نه چې راتله نو حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي ساره او لوط علیه السلام ښځه دا څلور کسانو. خو دا پیره چې تلو نو پنځه بیبي هاجر هم ورسره یو ځای وه. نو د بیبي هاجر په باره کې خپله د سیرت کتابونه لږ جاب ډېره ښایسته ګلالۍ ښځه وه لکه خو شهزادګۍ وه.
نو هغه هم ورسره دې ځای نه روان شو چې کله چې کنعان ته ورسېدل هغه مخکې ځلې چې دوی راغلي وو دا کوم ځای کې چې بیت المقدس دی په دې ځای کې اوسېدل دلته د یو غره په سر باندې اړولي واپس چې د مصر نه راغله دا پیره نو دا پیره لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام سره جدا شو لوط علیه السلام سره د خپلې بیبي او سره د خپل څارویو حیواناتو رمې سره لاړو سدوم کلي ته سدوم کلي د بحر میت یا بحر لوط چې ورته بحر لوط یا بحر مردار ورته وي دا نمونې دي په دې ځای کې دلته دې کلو ته لس کلي ولته په هغه کې منطقه کې سدوم کې نو د هغې لس کلو دپاره الله پاک د پیغمبر او د نبي په حیث باندې هلته ولېږلو هغه هلته لاړم هغه ځای کې زندګي اختیار کړه د سدوم په کلي کې او ابراهیم علیه السلام بیر سبع بیر ویل کېږي کوی ته سبع وته ویل کېږي اووه کویان وو یا اووه چینې وې هلته نو هغه ځای منطقه داسې هغه وه په اصطلاح سره زرخیزه وه نو هلته یې د خپلو هغو سره واړه همغې ځای کې بیا همالته وو تر اخره پورې بیر سبعه کې د پادشه اوس بیر شیبه ورته وایي دا اوسنی نو بیر شیبه په نامه سره یادېږي نو دا تقریبا د بیت المقدس نه داسې فکر وکړئ چې په شرقي طرف کې 50 یا دغونه کیلومتر شاوخوا به دا منطقه لري په جنوبي طرف البته دلته یې واړولو په همدې ځای کې به تر اخره پورې بیا همدې ځای کې اوسېدلو نو تر دې وخته پورې د دې ټولې منطقې نوم چې کوم یو کنعان دا مسجد اقصی او د بیت المقدس هغې وخت کې بیخي د سره ونه دې منطقې نوم کنعان نو په بیر سبعه کې ابراهیم خلیل الله صلوات الله علیه وسلم واړول او په سدوم کلي کې چې دا په شمال دی هغه کې و بلکې د اردن دا و چې اردن دی په دغه ځای کې دا ځای و دلته یې واړول هغې ځای کې الله پاک د پیغمبر او نبي په حیث واړول نو دلته سیرت کتابونه تقریبا قصص الانبیا او ځینې مفسرینو دا خبرې کړې چې په دې وخت کې د حضرت سیدنا خلیل الله عمر چې شپږ اتیا کلونو ته رسېدلی تر دې وخت اولاد نه نو ابراهیم علیه السلام شپږ اتیا کلونو خو کافي عمر او ښځه بیبي ساره چې وه هغه هم سره د دې چې ډېره حسینه او ډېره ښایسته وه خو بې اولاده وه شنډه وه تر دې وخت پورې اولاد نه وه نو دا وایي او دا بخاري حدیث دی بخاري حدیث حضرت عبدالله بن عباس نه امام بخاري روایت را نقل کړی په صحیح البخاري کې چې هغه وایي چې بیبي ساره خپله پیشنهاد وکړي وړاندیز وکړي حضرت سیدنا خلیل الله صلوات الله سلام ته چې موږ تاسو خو اولاد نشته تم دغه د شپږ اتیا شاوخوا کلونو کې یا پنځه اتیا کلونو کې امام نور د اولاد تمه امید خو بیخي نشته چې اولاد مو وشي نو ښه خبره دا ده چې دا هاجره تیاره پیغله شهزادګۍ او جلۍ ده خو ښایسته ښکلالۍ ښځه ده نو ښه خبره دا ده که دې سره ته نکاح وکړي نو الله پاک به اولاد درکړي کم از کم چې هغه موږ اولادونو دا نسل او دا کور خو آباد چې ځکه په اولاد باندې خو کور آبادېږي نو هغه ورته وایي چې صحیح ده چې ستا اجازه یې ځکه دا خو پاچا تا ته بخښلې ده ستا خدمتګار هغه ورته چې ما بالکل تا ته هغه کړې بس ته ورسره واده وکړه نو بخاري حدیث همداسې دی چې هغې نه وروسته حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام د هغې سره ازدواج او نکاح وکړله او د هغې نه وروسته دا امیدواره شوله چې کله امیدواره شوه یو خبره دلته په کار ده هغه دا ده چې د الله عز وجل هغه پلان او پروګرام او د حکمت تقاضا دا وه او بلکې فیصله هم داسې شوې وه چې اسماعیل علیه السلام به په جزیرة العرب کې په کوم ځای کې چې اوس مکې ښار دی د پیغمبري د نبوت د ژندګي به دغلته وي نو ځکه بس دلته وایي چې بیبي ساره چې کله دا حامله شوه امیدواره شوه او د اولاد هغه غی ښکاره شوه اثار نو بیبي ساره سره یو دم په زړه کې هغه پیدا شو دا الله په خپل پروګرام همداسې و چې همداسې وشي چې دوی لاړ شي هغه ته جزیرة العرب ته بس بیبي ساره ورته ابراهیم علیه السلام ته چې دا ښځه زما نه جدا کړه یو روایت دا دی چې دا به سور ته لاړه سور یا ټایر د مدیترانې په غاړه د فلسطین په خاوره کې دا اوس اسرائیل یو ښار نومېږي سور اصلي نوم سور په سواد باندې دی خو ټایر ورته وایي دوی دا خلک نو دې منطقې ته هلته د یو چینې په غاړه باندې اسماعیل علیه السلام پیدا شو یو روایت دا دی خو عام روایت چې کوم عام راغلی هغه دا دی چې نه همدلته د ابراهیم علیه السلام کور چې و په د بیر سبعه کې یا کنعان کې همدلته سیدنا اسماعیل علیه السلام پیدا شو او همدلته وزیږي هسې د ساره بیبي په زړه کې دا خبره واچوله دا یو دلیل شو نو چې کله دا وشو بس الله پاک عز وجل جبرائیل علیه السلام سره د براق راولېږل چې لاړ شه هاجره بیبي او اسماعیل او ابراهیم علیه السلام دې ځای رابوسه ځکه اصل پروګرام هملته جوړ شوی دی هغې ځای دپاره لکه څنګه چې آدم علیه السلام د ځمکې دپاره جوړ شوی و هسې موقت جنت ته لاړلو بیرته یې راولېږلو چې ته خو د زمیني جاعل فی الارض خلیفه نو ته خو د ځمکې دپاره خلیفه پیدا په جنت کې څه کوې ته نو اسماعیل علیه السلام عینا همداسې خبره وه د فیصله همدا وه
دی به په جزیرة العرب کې پیغمبر یو دلته به د خلکو ته د هدایت او لارښوونې وظیفه اجرا کوي. نو ځکه چې څنګه پیدا شو د پیدایښت نه وروسته بیبي ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام ته رجدار. نو ابراهیم علیه السلام ته الله پاک براق راولېږلو، جبریل علیه السلام هم راغی ورته او بس په براق سواره شو 3 وړه. نو ابراهیم علیه السلام بس شاته ورپسې خپله میرمن ښځه وه ماشوم یې په غېږ کې و، بس را روان شو. نو وایي چې دا د بخاري حدیث دی، ډېر مفصل اوږد حدیث دی. وایي چې د ابراهیم خلیل الله چې کله د کنعان نه د بیر سبع نه یا بیر شیبه نه چې کله را روانېدل، نو یو مشک موږ ژی ورته وایو، اوس خو نشته هغې وخت کې دا چې د هغه پوستکي کې به اوبه ګرځول، دا غرو ته چې خلک خېجي هغه پوست نرم وي نو خلک خېجي. پخوا ډېر موده نو دی د اوبو نه ډک ځان سره یې راواخیستو، ځکه دې ځای کې اوبو امکان نه و، دلته اوبه نه وې بیخي په دې ساحه کې، او ځان سره یې څه خرما خوراکي شیان او دا شیان یې ځان سره راواخیسته. نو بس دا 2 مشکونه، یو مشک اوبه یو مشکې خوراکي شیان راواخیستو، بس په براق را سواره شو او را روان شو. دا ځینې کتابونو لیکلي دي قصص الانبیا، وایي چې په لاره کې چې کله را روان شو نو د مکې معظمې او د بیر سبعه ترمنځ چې کوم یو دی 1450 کیلومتر 1450 کیلومتر لاره فاصله ده. البته هوایي به څه فرق لري، خو دا زمیني دومره ده. نو ویل چې کله را روان شو دا خو ډېره لاره وه. د ابراهیم علیه السلام به چې کله هم داسې یو منطقه باندې تېرېدو په براق باندې، طبیعي خبره ده لکه جاز غوندې په سر تېرېدلو، نو لاندې به چې کوم ځای ولیدلو چې تک شین به و هغه به، نو بس جبرائیل علیه السلام ته به ورته وایي چې همدا ځای نه دی، چې نه دا نه دی. بیا به چې مزل یې وکړي، بیا به چې کوم ځای آباده منطقه راغله، ځکه هغه منطقه کې ځایونه اوبه وې او ځنګل وې او تکه شنه ځایونه به وو. چې هلته بیا راغی، بیا به جبرائیل علیه السلام پوښتنه، جبرائیل دا ځای نه دی چې نه وړاندې ځه. بس راتلو دغه ځای ته راورسېد، کوم ځای کې فکس دا بیت الله شریف دی، دلته چې راورسېد، چې دلته راورسېد چې داسې چې سترګو تر ښکار اندازې پورې چې بالکل هېڅ نه ښکارېده، هېڅ د زندګۍ هېڅ اثار نه و. بس هسې ځنګلي د کیکر ونې چې ورته ویل غټ غټ ازغي چې دونه لري، او هېڅ سوری هم داسې ډېر ماخه سوری وي، د سوری نه سړی ورته سوری وایي، خو هسې لکه هغه پاڼې هغه یې ټول شاخونه هغه یې لرې سره د سوری هم نه وي. بس دې ځای ته چې راورسېدو، بس جبرائیل علیه السلام امر وکړي براق ته چې دغه ځای ته ووایي، دا بس لانجه کړ شو ونچک لک چې داسې ګورې د سترګو تر ښکاره پورې چې د سترګو تر ښکار یعنې معنا ده چې هغې بل شی لیدل کېږي نه، نو هېڅ طرف ته اثار د زندګۍ نه و. دلته براق ته امر وشو دلته راښکته شه، دغه ځای کې فکس په دغه ځای کې چې کوم بیت الله شریف جوړ دی، دا هغې وخت کې داسې غونډکۍ غوندې وه، ځکه بیت الله شریف خو یې ډېره مخکې و، طوفان نوح کې او دې کې هغه کې خراب شوی و. نو هلته د خاورو یو ټوپکۍ غوندې و، ځکه د هغه چې جوړ شوی وران شوی هم دلته و. دې سره خوا کې دلته وایي چې د کیکر ونه وه، د غټ غټ ازغي چې پکې دي، دې کیکر ونې لاندې بس براق ته امر وشو دې ونې لاندې کېوځه. بس دلته اسماعیل علیه السلام، ابراهیم علیه السلام مور بي بي هاجر راښکته شول. دلته همدغه ځای کې دا اوس حتیم دی، دا حتیم چې موږ ورته هغه نال غوندې ځای چې په دې ځای کې دا ونه ولاړه وي، دې لاندې راښکته شو او بس دلته دا ښځه هغه ښکته کړه، هغه یو اوبو مشک یې ورته کېښولو او د خوراک مشک یې ورته کېښولو او نور دې نه روان شو. بس بي بي هاجر ابراهیم علیه السلام د شی ورواړه روان شو. او هغې کتابونو لیکلي چې وجه دا وه چې عجیبه خبره دا وه، 80 کلنۍ کې حضرت سیدنا خلیل الله صلوات والسلام علیه ته الله پاک اولاد ورکړي، زوی ورکړي، یو زوی صرف همدا یو و بس. او بیا امر ورته وشو چې دا اوس پرېږده. بیا په کوم ځای کې پرېږده؟ په داسې ځای کې پرېږده چې بالکل د اثار د زندګۍ بالکل نه و، بالکل نه و. ځکه قرآن عظیم شان کې راځي بواد غیر ذي زرع، په داسې یو دره او په داسې یو وادۍ کې چې هېڅ د زراعت او هېڅ اثار پکې نشته دی، داسې ځای کې پرېښولو. ډېره مشکله خبره ده، ډېره مشکله. 80 کلنۍ کې په داسې وخت کې الله پاک اولاد سړي ته ورکړي او هغه بیا په داسې یو ځای کې پرېږدي، دا ډېر غټ امتحان و. ځکه خو الله پاک په خپل کلام کې وایي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله پاک چې څه امتحانونه په ابراهیم علیه السلام راوستو ټول یې پوره کړه. هلته یې د اور کې واچولې، اور نه ووتو، هجرت یې وکړ، وطن یې پرېښو، هر څه یې پرېښو، دا ټول مصیبتونه پر راغلو. بس ابراهیم علیه السلام تر اخره لکه غر غوندې شان دغسې مضبوط ولاړو. دلته هم دا خبره چې راغله چې د خپل زوی او د خپله ښځې په هغه کې پرېښو، د هجر کې دا کوم ځای کې چې ونه وه د ونې لاندې چې پرېښو ته نه روان شو. د ډېر زیات خفګان د لاسه. انسان خو انسان دی، اخر د غوښې نه جوړ شوی بشر دی، بشري تقاضا لري.
موږ مخکې درسونه کې ویلو چې انبیا علیه السلام ټول بشر دي، بشر چې څه خصوصیات لري خو دوی هم لري، نو زړه یې لرلو، اولاد یې و، هغه یې په داسې یو ځای کې پرېږده. خو بس د الله پاک امر بېله خبرې یو بل دا دی چې الله پاک امر کله وشي هغلته حکمت دي. نو بس چې دی کله روان شو شی راواړوله، بي بي هاجر ورته وایي چې چېرته ځې، چېرې روان یې، موږ چاته پرېږدې. ابراهیم علیه السلام چې د ډېر خفګان او د ډېر هغه د لاسه بس هېڅ جواب ورنشو کړی. بس یو څو قدمه بیا لاړو، بیا بي بي هاجر اواز پرې وکړ چې موږ چاته پرېږدې، ته خو روان شوې، موږ سره خو دې خبره ونه کړه چې څه به کوو. بس ابراهیم علیه السلام د ډېر خفګان د لاسه بس ونشو کړی چې جواب ورکړي. نور هم وړاندې لاړو، چې همداسې روان و، بي بي هاجر پسې منډه کړه، پسې منډه کړه، ورته وایي چې چېرته ځې، موږ چاته پرېږدې. نو هغه جواب نشو ورکولی ځکه بیخي ډېر زیات خفه و. نو بي بي هاجر ورته وایي چې ایا دا د الله په حکم دی چې تا ته حکم شوی دی، که د انبیا علیه السلام هر کار دی د الله پاک د حکم او د هغه په حساب وي. نو هغه سر ورته خالي داسې وخوځولو چې بس اشاره یې ورته وکړه چې هو دا د الله په حکم دی. بس بي بي هاجر روانه شوه، بیرته راوګرځېدله چې بس د الله په حکم دی، بس مونږ قبول دی، بلکل الله پاک مونږ نه ضایع کوي، بس دا حکم دی، بس مونږ سر و سترګو قبول دی. ګوره هغه خاندان و، د پیغمبر خاندان دغسې خلک وي. نو بس هغه لاړلو، ابراهیم علیه السلام وړاندې لاړلو. په دې روایتو کې راځي چې دی داسې وړاندې چې لاړو نو هلته یو غونډۍ وه، د غونډۍ شاته پټ شو، یعنې دوی ته نه پټ شو که نه، دوی د دوی د سترګو نه پټ شو. نو هلته به یې کېناستو ډېر زیات په خفګان کې، ډېر زیات په خفګان کې. بس یو دوی وکړله، ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة. ای رب ما خپل ذریت په داسې یو واده، په داسې یو دره، په داسې یو ځای کې پرېښود چې هېڅ اثار د زندګۍ پکې نشته دی. د څه په خاطر؟ لیقیم الصلات، چې دلته نظام د لمانځه یعنې دین او شریعت چې کوم یو دی دلته جاري کړي. دا د دې ځای د پیادت چون پیغمبر تا تعین کړی، بس دلته مې دا پرېښولو، بس نور روان شو. دا دوی وکړه، نو چې دوی وکړه الله پاک خو فیصله هم داسې وه چې دا به دلته یې په دې ځای کې وي، دلته به اوسېږي. نو بس حبیب هاجر او اسماعیل علیه السلام ماشوم تیخور بس دا پاتې شو، دو په دوه باندې، دو په دوه څه یو په یو باندې. ځکه اسماعیل علیه السلام څه هغه خو هېڅ هم نه لرل، ځکه صرف په اصطلاح سره تیخور ماشوم دی، هغه سره به نو څه اختیار ورسره، نو دی پاتې شولو، مور یې پاتې شوله. نو مونږ ویلې چې د هغې سره خو یو مشک کې څه اوبه ډک مشک کې اوبه وې، او په دا بل مشک کې چې کوم دی په هغې کې خوراک او څه شیان ورسره وو. نو دی بس اسماعیل علیه السلام خو هسې شی نه شو خوړلی، خو شودې رودلې، او دا د مور چې کوم غذا خوري، خوراک خوري، دا په وینه اول بدلیږي، بیا د دې وینې نه په سینو کې به د تیونې کې چې موږ اودس ورته وایو، په دې کې بیا د هغې نه شودې ګرځي. موږ اودس فزیالوژي مضمون چې کوم یو دی هغه لیکي چې 200 لیتره وینه چې د سینو نه تېره شي، سرکولیشن، بلډ سرکولیشن چې ورته وایي، د دې په نتیجه کې بیا هغه منځته راځي 1 لیتر شودې، یعنې 200 لیتره وینه باید دلته سرکولیشن او دوران وکړي، د هغې نه 1 کیلو شودې په لاس راشي. او دا په هغه وخت کې جوړېږي چې کله خوراک یې دی که خو څه اوانه خو څه اوبه نه اوانه راځي چې اوانه شودې جوړېږي. نو خوراک یې چې مور خوراک خوري، ځکه خو موږ تاسو اصول دا دی چې حامله ښځې باید خوراک یې تغییر وي نسبت نور خلکو ته، چې ماشوم ته د شودو په تولید کې هغې کې هغه مواد په خوراک کې موجود دي چې کوم نه شودې زیاتې جوړېږي، لکه کلسیم شو، لکه پروتین او دا شیان. نو ځکه دا شودې اوس ابراهیم اسماعیل علیه السلام او بي هاجر چې کوم خوراک مراک ابراهیم علیه السلام ورته پرېښو، نو هغه اوبه بیا څښلې بي هاجر، او هغه خوراک مراک چې او بیا خوړل، نور هېڅ شی هم نه. اوس تاسو داسې فکر وکړئ چې په داسې یو ځای کې تکې تنها یو ښځه سړی پرېږدي، دا 2 خبرې دي. یو خانه دا چې الله عز وجل د دې ساتونکی او د دې پرورش کوونکی او رب دی که نه، رب العالمین چې ورته وي، هغه دغه ځای ته وایي. تاسو فکر وکړئ په داسې یو ځای کې چې د سترګو تر ښکاره پورې یو خو هلته خطره، لیوان، ځناور، هر څه بلا شته، او تکې تنها ښځه ورته پرېږده. د الله په خپله ساتنه، ځکه رب العالمین دی که نه. نو بس هغه خوراک یې څښلو، خوراک یې خوړلو، او په بیا ورپسې څښلې. نو خو خوراک خو یو شی وه، یو شی و، نو چې ډېره زیاتې دی، 15 کیلو دی، 10 کیلو دی، 20 کیلو به په اصطلاح سره دونه برابر شو. نو یو څه ګزاره یې پرې وکړی، او هفته، 2 هفتې، 3 هفتې، داسې یو میاشت قدر دی، که ډېر زیات سړی ګزاره ورسره وکړي د 1 میاشت. نو بس خوراک خلاص شو، اوبه ختمې شوې، هېڅ اثار نشته. اوس طبیعي خبره دا ده چې ښځه، موږ ویله چې ښځه ماشوم مور خوراک ونه خوري، څښاک ونه خوري، شودې خو د اسمانه څه نه راتویږي پکې که نه. نو بس وضعیت خراب شو، ماشوم ته اوس شودې نه پیدا کېدې. نو طبیعي خبره ده ماشوم چې کوم یو اسماعیل علیه السلام بس یو د په ژړا او په واویلا او په دې شیانو شروع وکړله، بس کار ډېر سره ګډوډ باندې شو.
نو وایي کتابونو کې دا خبر راغلی چې بیبي هاجر چې د خپل زوی هغه ته وکته حالت ته وکته چې بس ډېر زیات ژاړي ډېر زیات په هغه دی او بل هېڅ د خوراک هېڅ بندوبست هېڅ شی هم نشته دی. نو په دې وخت کې ورخطا شو. یو خبر خو دا ورسره چې د غونډیو ته به زه جګه شم د غونډیو په سر به وګرځم راوګرځم کیدای شي که کوم خواته څه اثار د زندګۍ ښکاره شي نو چې به راواخلم تېنه د اوبو یا د خوراک او که نه یې نو کم از کم که دی مړ کېږي دلته نو ما خو به سترګې تېنه پناه ځکه د اولاد دا ډېره سخته خبره د اولاد زنکدن لیدل د مور و پلار او د اولاد زنکدن لیدل دا ډېر سخت دي. هسې چا لیدلي نه یا د چا لیدلي اته پته لګېږي نو دا ډېره سخته خبرې نو ځکه بې هاجر ورخطا او بیا یو زوی او بیا په دې چې دشت او بیابان کې سړی پروت وي چې هغه هم نه نو چې دی هم ترې لاړ شي نو څه به کېږي نو ډېره سخته خبره آفرین دی همغې خلکو ته چې دونه حوصله او دومره صبر یې لرل دونه استقامت یې لرلو نو بس بیبي هاجر لاړله صفا غونډۍ ته. دا صفا غونډۍ داسې فکر وکړې تقریبا داسې 120 متره د بیت الله شریف سره نږدې واقع ده په دې شرقي طرف کې تقریبا شمالي شرق طرف ته. نو دلته لاړله په دې غونډۍ باندې پاس وختله دې خوا ټولو طرفونو ته وکتل هېڅ نه و خاص هم نه و نو څه شی به یې لیدلي وو بس وکتل چې شه نو بس دې ځنه منډه کړه مخ په مروه باندې. دا لاره کې چې ځي دلته یو ټیټه ژوره غوندې وه. دا سړی چې کله که تاسو د خیال په ځای کې ژورې سړی داسې په تیزه باندې ورباندې ورخیږي نو په دې ځای کې به داسې تیزه منډه بیا واخیسته. که خیال مې په هغې ځای کې اوس که تاسو عمرې حج ته لاړئ هلته 2 شنه ګروپونه ملیین اخضرین ورته ویل کېږي. دلته په حجاجو باندې دا هغه دی چې هلته به منډه کوي تیز به هلته تېرېږي په حجاجو باندې نو دا یو سنت طریقه ده. نو دلته به بې هاجر داسې تیزه منډه کړه هلته لاړه نو هغه ځای دی شنه ګروپونه چې لګېدلي نو هلته مروه غونډۍ ته وختله هلته یې وکتل راوکتل عظیم چې خو نه و نو غریب هلته وکتل راوکتل بیا راغله صفا ته دویم ځلې راغله ته وکتل راوکتل چې کېدای شي څوک را پیدا شي. هغه انسان چې ویل چې کله سړی اوبه واخلي بیا نو خاصو خاشاکو ته هم لاس اچوي لکه دې سره ویل چې کېدای شي دا زه چې دلته لاړ یم دلته به څوک را پیدا شوی راغله صفا ته چې وکتل هېڅ شی هم نه بیا لاړه مروه ته په دې نیت باندې چې کېدای شي دا زما په تګ راتګ کې کېدای شي څوک را پیدا شي. نو بس تلا ورتله 20 ځلې د صفا نه شروع کړه بیا راغ مروه ته بیا صفا ته بیا مروه ته بیا صفا ته بیا مروه ته بیا صفا 20 ځلې پوره شو. 20 ځلې پوره شوه د مروه په غونډۍ ولاړه او داسې وکتل راوکتل چې په دې وخت کې یو اواز یې واورېدلو आवाज سړی نه معلومیږي څوک معلومیږي نه اواز روان دی بس دی ورته شو اواز کوونکی که څه خیر در سره وي که څه معامله در سره وي خو هغه دی که نه وي نو هسې اوازونه چې لکه بس د اواز دا لږ متوجه کړله هغه اواز هغه ځای نه راتللو چې په کوم ځای کې اسماعیل علیه السلام بیچاره پروت و ژړلې په دې ځای کې نو دا نو هغه ځای دی چې په کوم ځای کې بیت الله شریف دا خوا کې دلته تقریبا دغه ځای کې نږدې هلته هغې وخت بیت الله شریف د سره ونه نو په دې غونډکۍ په دې خاورو ټوپکۍ چې په دې سره خوا کې دلته اسماعیل علیه السلام پروت او ژړلې او دا پښې داسې هغه ماشوم چې کله ژړی نو پښې طرف وي داسې چې دا کله راغله نو اسماعیل علیه السلام دا پښې طرفولې په دې وخت کې بس وایي د بخاري حدیث هم دا دی چې جبرائیل علیه السلام د الله په حکم راغی او دلته خپل پونده یا خپل وزري وهلو په هغې ځای کې دا کوم ځای کې اسماعیل علیه السلام دا پښې طرفولې په دې ځای کې اوبه راوخوټ کېدلې راخوټې دي چې کله بې حاجت راغله چې ګوري چې اوبه داسې راخوټ کېږي چې راخوټ کېږي بس دا ورخطا شوه یو دم ورخطا شوه چې دا اوبه ضایع نه شي او دننه لږې اوبه راغلې چې دا ضایع نه شي نو زر زر یې ورته وایي چې زم 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 غلی شه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذي رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی وایي چې الله پاک د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که چېرته دې اوبو ته زمزم نه وی ویلی زمزم یې ورته نه وی ویلی چې غلی شه ودرېږه نو دې نه به یو نهر جاري جوړ شوی وی چې ټول جزیرة العرب به خړوبولې ځکه دا د الله پاک معجزه وه د الله پاک یو خاص هغه و که نه نو خو زه دې زمزم ورته ویلی د دوی د دې صبر استقامت او د دې د امتیاز چې کوم یو الله پاک د دې خبره دومره خوښه شوه چې بس دې اوبو ته ویلې زمزم بس ودرېږه بس خوټېږي د زمزم چې نه همدغه حیثیت اوس هم لري بس راخوټ کېږي او روانېږي نه اوس خو ټیکي هم داسې ما ته یو چا قصه وکړه زه عمرې ته لاړم موږ هلته ملګري جنرالان دي هغوی قصه وکړه چې دا نږدې کلونه کې تقریبا دا 4-5 کاله مخکې ویلې چې د مکې خلکو شکایت وکړي حکومت ته چې دا د ټولې خلک دنیا خلک راځي 2 میلیونه 20 لکه 25 لکه او 15 لکه او 10 لکه ډېر خلک راځي او دا هر سړي به هغې وخت کې غټې غټې بشکې به ډکولې ځان سره به وطن ته وړلې نو مکې خلکو شکایت وکړي چې اخر خو دا خو چینه د اخر به وچه شي موږ به څه څکو دا خو اوبه دي نو دا په دې خلکو بند کوي
نو ویلې د انجینر صاحب ماته کیسه کوله مکه معظمه کې، نو هغه ویلې چې حکومت رښتیا حکومت ته هم پته نه لګېدله چې رښتیا همداسې نشي چې بله زمزم اوبه به وچې شوي. نو بس ویلې امر یې وکړې چې 10 انجینران او جیلاجستان او داسې خلک چې د ځمکې په دې هغه باندې پوهېدل دی تعین کړه او ورته ویلې چې لاړ شئ په دې زمزم باندې تاسو تحقیقات وکړئ. دا خبره رښتیا دي، د مکې خلکو خبره رښتیا نه داسې نه چې بس بله ورځ وچ شي. نو دا 10 انجینران وې لاړه مدرن وسایل دی ورکړه او لاړه تحقیقات او هغه شروع کړه باقاعده. نو دوی یو میاشت په دې باندې تحقیق وکړ په دې زمزم په دې چینو کوی باندې. بالاخره یو غټ راپور یې جوړ کړ، دا راپور یې حکومت ته وړاندې کړ. هغه راپور یې هغه انجینر صاحب ماته وویلې چې دا راپور کې به دا خبره وړاندې شوې وه چې موږ چې کوم تحقیق وکړی د آب زمزم چینه نه ده بلکې دا یو دریاب دی، د نامعلوم سمت را روان دی او په نامعلوم سمت باندې ځي. بس یو قسم اواز کوي، شنګا کوي، یو شی دی سم لکه دریاب چې روان یو لوی غټ سیند سیلاو چې روان چې هغه غربا کوي او دا تیږې یو په بل باندې ولي. دغسې یو خروشان دریاب او سیند دی، نامعلوم سمت نه راځي او په نامعلوم سمت باندې روان دی. دې د کمیدلو د دې د هغه کېدلو هېڅ امکان نشته. دا د هغه 10 انجینرانو جیولوجستانو راپور چې وړاندې کړي چې دلته د امکان د کمیدو نشته، هېڅ تشویش مه کوئ دا ته. نو بیا د هغې نه وروسته بیا حکومت پوه شو چې دې باندې بندیز لګول هېڅ ضرور نه دی، الله پاک خپل اوبه دي بس دې کې بغیر نشته دی. نو دا آب زمزم د هغه د ابراهیم علیه السلام د ښځې د بیبي هاجر د خبر الله پاک ته دومره هغه شوه چې بس زمزم زمزم شو. نو یې زر شګې ته نه داسې تاو کړې، دا شګې داسې تاو کړې غوټکۍ کړې. هلته موږ هم تاسو که داسې ځای کې شي نو هر سړی هم دا کار کوي، دستي شګې ته یې تاو کړې هغې ځای کې راودرېدلو. نو بس اوبه یې راواخیستې. په دې اوبو کې الله پاک څه صفات ایښي دي. هغه صفات امام ترمذي امام احمد حنبل دواړو دا روایت را نقل کړی دی او بلکې امام مسلم هم را نقل کړی دا ضمني اشاره ورته کړې دی خبرې ته. وایي چې په دې کې امام ترمذي امام احمد حنبل کوم الفاظ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل کړي دي چې زمزم په هر اراده او په هر نیت وڅښلی شي، الله په همغه اراده دې سړي پوره کوي. نو که یو سړی د خوراک په نیت وڅکي نو خوراک دی، او که یو سړی د مشروب په حیث باندې وڅکي نو تنده د سړي ماتي. که یو سړی د دې په خاطر وتلی چې زه مریض یم الله پاک ما جوړ کړي نو بالکل همدا کار کوي. همدا بالکل همداسې الفاظ دي. او د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت دار نقل شوی دی چې هغه به چې کله آب زمزم څکل د څکلو نه بیا وروسته دستي یو دعا کوله، ربي زدني علما، یا الله پاک زمونږ په علم کې زیاتوالی راولي. زما خپل زه چې کله ځم هلته نو زه بیا 3 بل قسم دعا کوم. هلته چې کله آب زمزم به ما وڅکو نو به بیا الله پاکه زمونږ علم هم زیات کړي، زمونږ عمل هم زیات کړي، زمونږ اخلاص هم زیات کړي. بس همیشه چې کله ما آب زمزم څکلي به دا 3 دعاګانې به هم کولې، الله زمونږ په علم کې، زمونږ په عمل، زمونږ په اخلاص کې برکت واچوي. اصلي دا 3 شیان دي چې کله د انسان علم هم شي او عمل هم شي او اخلاص هم شي ورسره، بس اصلي دغه دعا کول پکار دي هلته. نو ځکه ویلی چې آب زمزم کې الله پاک د په هر نیت چې وڅکلی شي الله پاک همغه شی سړي ته قبلوي. نو دا 3 شیان انسان ته الله پاک ورکوي. نو چون دې کې د غذا د مواد خوراکي و صفت هم و څښاک هم و د مریضۍ دپاره نو بهر هر شی هر کمال الله پاک برکت کې اچولی و. نو بس همدغه اوبه به بی هاجر او څکلي او اسماعیل علیه السلام ته دلته خبر د خوله کې وراچولې. نو بس تیار هر څه وکړه، بس دلته دوی پراته وو، همدغه اوبو ته یې بس واړول، همدلته پراته یو په یو بی هاجر اول کې ماشوم تیخور سره پروت. نو وایي چې د بخاري حدیث هم دا دی چې وروسته د یمن د قحطان د قبیلې بنو قحطان د قبیلې او قبیله بنو جرهم دا داسې تله دا لاره وه. دا تقریبا کتابونه لیکلي دي چې د عیسی علیه السلام د ولادت نه 2.5 کاله مخکې یا 2.5 کاله قبل میلاد دا د یمن او د شام ترمنځ لاره وه همدا. او په دې لاره کې یو پړاو چې کوم یو موږ تاسو پړاو ورته وایو چې هغې ځای کې به کاروان راغی، هلته بیا شپه تېروله، بیا به سهار بیا روانېدل، لکه ستړی کېږي سړی. نو دا پړاو و، دا ځای کې به دوی په اصطلاح سره دمځی، موږ دمځی ورته ویل کېږو، دا دمځی و. دلته به دوی دمه کوله. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې کله دلته ابراهیم علیه السلام خوښه کړه نو غالبا داسې هېڅ چا هم نه دي لیکلي څونه وخت، خو څه وخت به تامخان څه میاشتې به تېرې شوي. نو بس دا بني جرهم دا قبیله چې کله را روانو دلته چې راورسېده دا خو دوی پړاو و، دلته بیا دوی شپه کوله. نو چې دلته راورسېده په دې ځای کې د بیت الله شریف چې کوم ځای کې دې سره نږدې په شاوخوا کې لاره داسې تجارتي قافلو لاره تېره شوې وه. نو دلته چې راغله چې مخکې به چې دلته د اوبو هغه نه و، ځای نه و،
په دې ځل چې راغله چې ګوري چې د دې بیت الله شریف دا اوس بیت الله شریف دی د سر مرغان ګرځي او د مرغانو د ګرځېدلو یو هغه دای علامه دای چې دلته اوبه شته خامخا څه خوراک مرغ څه څښاک شته ځکه مرغان چې مفت په یو شي باندې خو نه ګرځي نو وایي چې 2 کسان ته ورته ویلې د کاروان والا چې تاسو لاړ شئ وګورئ دلته څه مرغان ګرځي شک خبره ده چې دلته څه شته چې 2 کسان راغله چې ګوري یو ځای کې یو خزانه استه ویریدل چې لکه چې پیری دیو بلا راغله دلته ښځه څه کوي د کاروانونه په دې لارو باندې سم نشو تللی نو یو ښځه دلته څه کوي غریبانان ویله ده غلې شوه دا چې دا خو لکه چې پیری دی د بیا څه وکړه بس ورو خو نارینه وه چې ښځه نه چې ښځه لکه پیری مې ورسره بیا چې ورنږدې شو ښه چې ونه شي ښه لاندې باندې ورته وکتل ګوري ښځه د انسانه ده سمه د دې غوندې هغه د ماشوم په غېږ کې پروت دی نو اوس ورنږدې شو سلام یې پرې واچولو نو بس هغې ورته وچ وعلیکم السلام خبره وشوې چې څنګه دلته ناست دی چې څنګه ناست یم خو ناست یم دغه مې ځای دی دغه مې اوبه دي دلته مې په اصطلاح سره کور دی دلته یو روایت راغلی دی چې دا کوم ځای کې چې اوس حتیم دی دې اصلي نوم حجر اسماعیل دی حجر په هغه کې په غیر ژبه کې ویل کېږي څپرګی موږ تاسو په دې اطرافونو کې که خیال مې چې وړی شي ګرمي شي نو هر سړی به یې داسې یو خیمې غوندې یو شی جوړ کړي لښتې مختې او دا بوټي موټي پرې واچوي سوری شي خصوصا داسې ځایونو کې چې ګرمي هلته بیا اوبه هم ور وشني شاوخوا ورته زوزان وزان دا شیان هغه کې بیا هغې ځای کې یخ باد لګېږي په هغې ځای کې نو دې ته حجر اسماعیل دلته د بیبي هاجر ځان ته وړکې څپرګی جوړ کړی د سوري په خاطر ځکه ما وایي د کیکر ونه چې د سوری لري خو داسې سوری نه دی چې سړی ورته یخ شي نو دې دلته څپرګی جوړ کړی و د دې ونو د دې بوټو د دې لرګیو نو دې ته وایي دې اصلي نوم د حجر اسماعیل زموږ او تاسو په دې کتابونو کې حدیث کتابونو کې دې ته حتیم نه وایي حجر اسماعیل ورته وایي نو دغه ځای کې دوی ناست ول نو مثلا خلک ورته ویلې چې سیده اوبه دي اوبه یې ولې دي اوبه چې وخوړلې ډېرې بهترینې خوږې او ښایسته او ښکلې اوبه هلته خو د اوبو مشکل اوس هم شته که نه 15 چنده تیل ارزانه دي د اوبو نه اوس باتونه تقریبا ته فکر وکړه چې 2000 کاله هغه شي 2000 کاله دا شي نو 4000 کاله مخکې به څونه بد هغه ډېر اوږده کیسه ده نو اوبه چې اوس کلي د خلکو لږ لږ هغه کړې اوبه منډه یې کړه ورغله کاروان ورته چې زیر هم در باندې اوبه پیدا شو دا خو دلته مونږ د اوبو د سخت مشکل سره د اوبه پیدا شوې نو بس خلک پسې راغله چې خلک راغله بیا حجر ته ورته ویل چې نو دا اوبه چې وایي دا خو اوبه دي ما دي دا ما ته الله پاک بس چینه راکړې دا چا نه دی خو مونږ هم دلته راځو تاسو راشئ خو شرط په دی په چینه باندې به دعوا نه کوي اوبه بس کوي مونږ ته خوراک مراک شي راکوي ځکه زه هم یوازې یم زه خو څه نشم کولی نو زه به اوبه در کوم تاسو ما ته خوراکي مواد راکوي بس اوسېږئ دلته هېڅ مشکل هم نشته خو یو خبره به وي چې د اوبو باندې به دعوا نه کوي داسې نه چې دا چینه دي مونږ د بله ورځ به بیا په دعوا وینا چې دا نه کوو بس راغلم هلته بس دا نو اوس پړاو شو تر اوسه پړاو اوس باقاعده بني جرهم راغلم دلته ځان سره څپرګي جوړ کړه هلته هغې وخت کې خلک په خیمو کې اوسېدل چا کورونه مرونه چا نه جوړه خو چا خیمې لکې کړې او چا څپرګي ځان ته جوړ کړه بس د مکې آبادي شروع شوه دې ته ویل کېږي وادي ابراهیم همدغه ځای چې دا کوم ځای کې دا وادي دا دې اصلي نوم وادي ابراهیم دی ځکه دا د ابراهیم علیه السلام په نامه یاده شوی په دې کې نو بیا دوی بني جرهم هم راغلم دلته واړول نو اسماعیل علیه السلام خپله او مور او بني جرهم شو بني جرهم چې د اصلي عرب نو اسماعیل علیه السلام د دوی په منځ کې دلته اوسېدلو باقاعده دوی نه ژبه او دا شیان یاد کړو دم اولین فصیح عربي چې یاده کړې ده هغه اسماعیل علیه السلام چې خبرې وکړلې که دوی ژبه خو هغه د اطراف په اصطلاح سره د کنعان او دې خلکو ژبه او د مور ژبې خو د مصر ژبه د پلار خو د لیدلی نه و د سره ماشومتوب کې خو د ژبې مطرح خبره نه نو دې سره اسماعیل علیه السلام باقاعده سم عربي یاده کړه د مور ژبې چې هغه قبطي ژبه د مصر نو دلته اوسېدلو بس همدلته ورو بس دلته کلی راغی کورونه راغله هغه راغله نو وایي چې داسې روایت امام بخاري دې ته اشاره نه کړې قرآن عظیم شان کې دې ته باقاعده دې هغه شوی دی چې غالبا داسې لیکي چې د حدس داسې ویل کېږي چې قرباني مسله چې راغله نو قرآن عظیم شان کې هغه کوم آیات چې راغلی هغه زه وایم بیا سړی پوهېږي پرې قرآن عظیم شان وایي بسم الله الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين وایي چې ابراهیم علیه السلام خو هلته کنعان کې اوسېدلو چې دا څنګه دوی دلته پرېښودی کنعان ته لاړو نو په کنعان کې روایتو کې راځي د مفسرینو دا خبره لیکلې چې تقریبا یو شپه یې ولیدل چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلالي اسماعیل علیه السلام په مکه کې و ابراهیم علیه السلام په کنعان کې یو شپه دا خبره ولیده
دویمه شپه بیا خوب ولیدل چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلالوي، درېیمه شپه، څلورمه شپه، پنځه شپې سر په سر ولي. او د انبیا علیه السلام خوب چې دا د وحي یو قسم وي. نو بس هغه ځله په براق راسور شو، په منډه ځان نه ورسو. نو وایي دغه ځای کې چې د دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر غالبا داسې 12-14 کالونه یا 11 او د 15 منځ کې، په دغه کلونو کې د عمر دې تر ځکه د قرآن فلما بلغ معه السعی، یعنی دا چې د لوب او د دې ژوند وخت چې ورسېدلو او د چې غټکۍ غونډه شو، نو په دې وخت کې بس ابراهیم علیه السلام ولیدل چې دا په خوب کې حلالوي. بس راغی، روان شو او براق باندې راسور شو، مکې ته راغی. مکې مزمې ته چې کله راغی نو اسماعیل علیه السلام ولیدلو، بس لاس راغی او یو ته دې وخت بل اولاد ابراهیم علیه السلام نه لرل، همدا یو اولاد ورسره. نو دې لیدلو ته راغی او دا خبرې راوړو. نو دلته روایت داسې راځي چې مور ته ورته ویلې بیبي هاجر ته چې دته جامې مامې ور بدلې که، غسل ورکړه او سترګې مرګې په تورې که او داسې چکر به ولګول بیا وګرځوم د اطراف کې به دلته بلد شي. نو هغوی ورته صحیح شو. نو ابراهیم علیه السلام ښه جامې مامې هر څه ور واخیسته، بس ځان سره روان کې. چې ځان سره روان کې دلته یو روایت راځي په دې روایتونو کې چې شیطان چې دوی کله ووتل، شیطان راغلی بیبي هاجر ته ورته ویل چې زوی د څه شوی؟ چې زوی خو د پلار سره لاړ دی که نه، وایي ساده ښځې خو دا خو حلالوي که نه. او زوی ورته وایي چې خدای دې غره که. نو په داسې عمر کې چې الله پاک یو سړي ته یو اولاد یو زوی ورکړي بیا حلالوي، وایي چې نه الله پاک حکم ورته کړی دی چې حلالي که. نو هغه ورته وایي چې خدای دې غره که چې الله پاک حکم ورته کړی. نو تا پکې څه وس؟ ته د کوم ځای نه داسې ناسکه مور د سکه مور نه ډېر هغه تا نو په دې کې څه چې الله پاک حکم دی، بد خدای دې غره که. پسې پسې وایخستو، بس منډه کړه، پسې شاته ورغی. نو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام روان ول هغه ته مینا ته، دا کوم ځای کې چې مذبح ورته وایي چې دا مذبح، هغه ځای ته ورسېدی چې کوم ځای کې دا موږ خلک شیطانان ولي، دې ته جمرات ویل کېږي چې خلک یې ولي. نو روایت راځي چې په دې ځای کې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته هغه راغی، شیطان راغی د انسان په شکل کې چې چېرې زه هغه ورته داسې چکر لګو، چې چکر مکر نشته سړی حلالوي. او چې خدای دې غر کړي کم عقل بچي څوک خپل اولاد حلالوي چې نه دی الله په حکم دی، چې الله په حکم نو ستا پکې څه داسې وکړم. بس تیږې پسې راخېست، وایخېست. بیا چې یو څو قدم وړاندې لاړ، که خیال هملته 3 جمرات دي، 3 ځای دي. نو هغه دویمې ته چې ورسېد بیا پسې راغی، ورته وایي چې ګورې داسې خر دی مه کوئ دا کار. بس بیا په تیږې وشتو. نو دا 3 ځای کې چې جمرات ویل کېږي هغه دغه شی دی. بس روان شو، ورسېد هغه ځای ته چې کوم ځای کې مذبح او کوم ځای کې چې قرباني کېږي. دا د مینا تقریبا لږ څنګ ته داسې یو ځای دی، داسې د غره لمن ده، دې لمن کې دلته مذبح دی، باقي دلته ځایونه اوس جوړ شوي دي. نو دې ځای ته چې ورسېدو نو بس نو دا خبره دلته راځي اصلي، وایي چې په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته ورته اسماعیل علیه السلام تر اوسه ورته نه وویل ابراهیم علیه السلام چې داسې خبره ده. نو دلته ورته ویل چې زویه مونږ چکر دی، مونږ د چکر دپاره نه یو بلې سړي چې خبره کوله، سړي همدغه خبره وه. زه تا څو شپې سر په سر ګورم، ان ارا فی المنام، په خوب کې دې څو ځلې ګورم چې زه ستا حلالوم او ذبح کوم. تا نظر څه دی، تا خیال څه دی او ستا څه فیصله ده؟ ورته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر. د دې نه معلومېږي چې تا ته امر شوی دی، ځکه د انبیا علیه السلام خوب چې دی دا اصلا د وحي یو قسم دی. ستجدوني ان شاء الله من الصابرین. بس ته خپل کار وکړه، ځکه الله په حکم کړی، زم تسلیم یم والله ما بس بالکل ان شاء الله زه به صبر کوم، الله به څه فیصله کړي، هغه حکیم ذات دی، هغه به هر شی باندې ښه پوهېږي. بس ته خپل کار وکړه، خپل حکم چې دی دا پوره کړه. بس ابراهیم خو علیه السلام ته روایتو کې راځي چې ابراهیم علیه السلام ته یو خبره وکړه چې پلاره په داسې عمر کې تا صرف یو زوی یم او حلالول به ډېر مشکل شي درته، خدای ناخواسته چې الله په حکم کې څه ځنډ او غره نه شي. نو داسې وکړه 2-3 کاره وکړه. یو دا چې ما پړ مخ واچوه، او بل دا هم راځي چې سترګې مې وتړه، چې سترګې مې تر باندې ورنځي، اولاد سترګې خوږې. نو سرچپه مې واچوه، لاسونه پښې مې ښه کلکې وتړه چې زه شتلکې ونه کړم. او درېیمه خبره دا ده چې دا چاړه مې ښه تېره کړه چې دا یو خراب کې بس خبره خلاص شي، بیا انسان دې خامخا ورشي. یو روایت بل هم ځینې کتابونو لیکلی ده چې ورته ویل چې دا زما کمیس چې کوم دا کمیس ما نه وباسه وسه، او دا مې مور ته ورکړه چې یادګار ورسره پروت دي، ځکه مور خو ډېره مهرباني، ډېره ګرانه. نو بس ابراهیم علیه السلام هم داسې وکړه. بس اسماعیل علیه السلام باندې لاسونه پښې کلکې وتړلې او چاړه یې سخته تېره کړه او پړ مخ یې واچولو، وایي چې په یو هغه باندې دا سترګې مې پرې وتړلې او لاندې واچولو، بس نورې سترګې پټې کړې. بس د الله په حکم ته تسلیم شو. بس یو دم یې دا چاړه داسې کلکه پرې راکش کړه په دې ستوني باندې چې بس دا یو خراب کې
هغه غوڅ شي، ستونی غوڅ شي او بس الله نشي دا هغه ته نه تېر کړي، بس سترګې چې وغړولې چې هېڅ هم نشته. اسماعیل علیه السلام روغ پروت دی، هېڅ تو ویني هېڅ هم نشته. الله پاک چاړې ته حکم کړی چې بس حلالول به نه کوي. چې دویم ځل بیا پرې راکش کړو، ښه تېزه ده پرې چې الله په حکم کې هغه رانشي. چې بیا وکتل چې ګوري چې سړی روغ جوړ پروت دی، درې ځلې بیا پرې راکش کړه، ښه سمه تېزه، هېڅ شی هم نشته. بس د درېیمه کې الله پاک آواز وکړي چې بس تا هغه قبول شولو. بس مونږ مطلب دا نه و چې اوس ورته ویل چې ابراهیم تا خپله خبره پوره کړه، بس تا قرباني او ستا امتحان کامیاب شو. مونږ د اسماعیل علیه السلام ذبح کول نه غوښتل، بلکې صرف د امتحان وفدینه بذبح عظیم. بیا جبریل علیه السلام دستي د جنت دی غټ برګ چې دونه غټ هغه یې لرله، کاږه ښکرونه یې لرل، دی ورته خوا کې ودرېد، دغه قرباني کا ستا خپل شی پوره کړې، خلاص دې پوره کړې. بیا هغه په صحیح حلال کې قرباني وشوله. اسماعیل علیه السلام د ځکه نو ذبیح الله ورته ویل کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله زه د دوه ذبیحینو هغه یم، ځکه حضرت عبدالله هم د قربانۍ دپاره انتخاب شوی او دی هم شو، نو دې ته ذبیح الله ویل کې دا ذبح وشو، دا قرباني وشوه. او ابراهیم علیه السلام په خپل هغه کې کامیاب شو، او اسماعیل علیه السلام هم کامیاب شو. چې دونه غټې قربانۍ ته یو سړی ځان اماده کړي چې بس ما ذبح کوه، بس انشاء الله من الصابرین، زه به د صابرانو د جملې نه. بس دا کار چې وشو بېرته راغی هغه ته مور ته دی وسپارلو. بس ابراهیم علیه السلام بېرته په براق باندې سور شو، لاړو بېرته کنعان ته. نو دې نه وروسته بیا روایتو کې راځي چې د 15 کلونو ته چې کله د اسماعیل علیه السلام عمر ورسېد، 15 کلونو تقریبا کتابونو لیکلي، نو بیبي هاجر مریضه شوه، وفات شوه. یو اولاد یې شوی او الله پاک بس وفات کړه. اسماعیل علیه السلام یتیم شو. دا د انبیا علیه السلام د سرونو باندې داسې خبرې راځي، تکلیفونه. نو بس 15 کلنۍ کې چې مور وفات شوه. چې کله مور وفات شوه، یو شی مونږ مخکې درسونه کې ګوره ویلی چې انبیا علیه السلام دا ګوره خیار المخیرین دي. دا په ټول انسانیت په ټول تاریخ د بشریت کې به د تریلیونونو خلکو کې تر ټولو بهترین، ممتاز ترین، صادق ترین، امانت ترین، باحیا ترین، با اخلاص ترین خلک همدغه خلک دي. نو ځکه د دوی ماشومتوب، د دوی ژوند ټوله معجزه وي، ټول ژوند یې معجزه وي. نو د دوی اخلاق، د دوی عادات، د دوی ادب او د دوی د خیرخواهي او د خلکو خدمت او د خلکو سره منډې ترډې، دا د دوی عادت یې ماشومتوب نه ولې تر وفاته پورې. نو اسماعیل علیه السلام په نازولو انبیا علیه السلام د جملې نه و، نو د هغه به څه قسم کرکټر و، الله پاک به څه قسم قواره وکړي، هغوی هر شی معجزه وي، بس داسې امتیازات یې لرل. نو چې کله مور وفات شو، د مور د وفات نه وروسته چې هغه یې ښخه کړه، د هغه په باره کې راځي چې دا کوم ځای کې حجر اسماعیل دی، دا کوم ځای کې چې دا حتیم دی، همدلته یې قبر ورته وایست، همدغه ځای کې د خپلې څپرګي په خوا کې بس قبر ورته وایي چې مور قبر مې دی، همدلته بس ښخه کړه، همدلته یې خاورو ته وسپارله. اسماعیل علیه السلام چې څه لرل، هغه بستره بس تاو کړه، ایستې په شا راواړولو، بس روان شو سړی. خلک راغله د کلي خلک چې څه خبره ده، چېرته روان یو؟ چې مور مې وفات شو، دلته څه بلا غواړم، دلته پاتې کېږم. نو هغې ورته وایي چې دا خو څه خبره نه ده، ته تللی نه شې ته ځې، ځکه په ټولو زیاتو خلکو باندې ګرانو. تاسو داسې فکر وکړئ چې په یو کلي کې، یو کور کې، یو ځای کې داسې بهترین انسان اوسېږي چې هغه د ټولو کائناتو نه غټه رتبه او غټ مقام ولري. تاسو فکر وکړئ دا به څنګه سړی. نو بس خلک ورته وایي چې تللی نه شي یاره، بس همدلته به دلته به یې موږ سره اوسېږي. نو اوس خو دا یوازې شوی، مور یې غریبه وفات شو، دی یوازې ماشوم خو اوس هم 15 کلونو چې یو ماشوم یې نو تقریبا. بس خلک ورته وایي چې اوس خو 15 کلن یې، اوس خو تقریبا د بلوغ مرحلې ته رسېدلی تقریبا، نو تا ته موږ واده وکړو. نو بیا دا خلک ټول مصلحت سره وکړي چې دا خو بیچاره اوس یوازې شو، یوازې ژوند خو ډېر مشکل ده. مور هم ترې نه ولاړه، وفات شو. نو بس جدا بنت سعد لور و جدا نومېدله. بس د خلکو په اتفاق سره دا ورته واده کړه، نکاح یې وشوه، سره واده شو. اوس نو بېرته دوه شو، د مور عوض په اصطلاح سره اوس ښځې ونیولو. نو بس دوی سره دلته قسمت خبر. امام بخاري د حدیث راخستی دغه ځای کې، هغه مخکې خو قرآن شریف کې او حدیث بخاري شریف حدیث دی، دا کوم څه چې وایي دا ټول د بخاري حدیث کې راغلي. نو وایي چې ابراهیم علیه السلام
نیت وکړ چې زه لاړ شم سوی مې وګورم زوی یا ښځه مې وګورم لاړ به شم بس هغه ځای روان شو براق باندې. نو د انبیا علیه السلام معمولا سفرونه دغه څوارلس سوه کیلومتره لار وه بس براق باندې راسور شو راغی هغه ته مکې معظمې ته. قسمت خبره دا وه چې دی کله راغی نو بس په دې وخت کې اسماعیل علیه السلام نه و بیرون وتلی و خو ښکار پسې هلته خو ښکار ونه ورشانول ته نو بس دی ښکار پسې وتلی و چې راغله دغه حجر اسماعیل چې کوم ځای کې دی و دلته ودرېده نو په خپل براق سورو سپرلی سورو لاندې راښکته نه شو. نو هغه نګورې چې د اسماعیل علیه السلام ښځه وه جده دی ولیدل وی چې اسماعیل چې اسماعیل خو ښکار پسې وتلی دی. نو پوښتنه یې تنه وکړه چې زندګي م څنګه ده ګزاره م څنګه ده. بخاري حدیث ده بخاري کې دا الفاظ راغلي ویلې چې ډېره غرو کو پارق چې نو رښتیا خبره واقعیت خبره همدا وي چې نو وکړو په دې وچ بیابان دشته کې به چې نه دوکانداري نه تجارتي چې نو به دا بیچارګانو په دې ښکار باندې ګزاره کوله. خو دا خبره یې د ابراهیم علیه السلام خوښه نه شوه چې د نبوت خاندان خو داسې نه وي داسې نه وي لکه دا ته چې کومې خبرې کوې. بس یې ورته ونه ویلې خو بس ورته ویلې چې زه د نظم هغه هېڅ سطح ورته ونه کوې ته بس ویل چې زه په مخ دې نو زه که څه ونه نو څه به یې ورکړي هغه چې خپله بیچاره په ګېډه باندې وږي بل چاته به څه ورکړي چې ته شی خو مېلمه ته سړی ست وکړي چې کور کې څه نه مېلمه به سړی څنګه خپله په غم کې ګړي بل چاته به څه ورکړي. بس ورته ویل چې زه د نظم اسماعیل چې راغی ما سلام پې ځان ورته معرفي نه کړې زه څوک یم سلام پې وایي چې راغی او ورته وایي چې د دروازې چوکټ دې بدل کړه. ابراهیم علیه السلام لاړو واپس. ناوخته مازدیګر شاوخوا اسماعیل علیه السلام چې کله راغی نو انبیا علیه السلام ته خو الله په خاص علم ورکړی که نه نو بس چې راغی دلته پوه شو څه خبره خو څوک راغلی خامخا چې څوک خو نه و راغلی چې داسې یو سړی راو ډېر ښایسته ګلالی سړی و هسې لکه د انسانیت دی او شرافت دی او نمونه وه بیخي راغی ستا پوښتنې وکړې تا څه ورته ویل ما ورته ویل خو ښکار ته لاړی څه یې درته ویلې ویلې چې ما نه یې پوښتنه وکړه چې ګزاره م څنګه ورته چې ګزاره م ډېره خرابه هغه څه چې واقعیت خبره ما هغه ورته ویلې ویلې بیا څه درته وي هغه سړي درته څه ویلې راته وویلې چې اسماعیل ته زما سلام وایه او د سلام نه بعد ورته ووایه چې دروازې چوکټ دې بدل کړي. نو د خپلې ښځې مېرمنې ته جدا ته ورته ووایه چې دا خو مې پلار و تا خو نه پېژنې ابراهیم علیه السلام و که نه خو پیغمبر دی ته پوهېږې که نه پوهېږې او بس تا نه ښه راغلي نه دي تا چې کومه خبره ورته کړې دا خو د انبیا علیه السلام د سیرت او د صورت سره نه جوړېږي بس په مخ دې ښه وایستې بس لاړ شه کور ته ما نوره په کار نه یې بس دی خوشې کړه چې خوشې کړه لاړه بس خپل پلار ته ورغله چې ښه خوشې کړه. دې نه بعد دا چې کله طلاقه شو دی پرېښوه د بیا دا خلک بیا راټول شو سره راټول شو خبره خو ابراهیم علیه السلام خو یې پېژندلو هغه خلکو دا خو د الله پاک پیغمبر دی تګ و راتګ و. نو بیا د دې مشر د بنو جرهم د قوم مشر عمر بن مزاز بن عمر نومېدلو دی نو د دې ټول قوم سردار او مشر رئیس و. نو بیا فیصله په همدې وشوه چې دا خپله مزاز بن عمر چې دا کوم یو دی سردار دی د خپله لور سیده نومېدل سیده کتابونه یې نوم یې سیده لیکلی ده دا سیده بیا واده کړه ورته په نکاح یې کړه ورته بس دا د خان او د وایسرا سره سردار لور یې ورکړه. نو بس دا بیا ورسره وستله. بیا څه وخت امام بخاري رحمت الله دا خبره لیکلې چې څه وخت بیا نو کاله 3 کاله 4 کاله بعد چې ابراهیم علیه السلام بیا راغی د خپل زوی د لیدلو دپاره چې ابراهیم اسماعیل علیه السلام بیا حجر قاسم وفات شوی وه د لیدلو ته بیا راغی. بیا چې راغی نو په دې وخت کې چې راغی بیا اسماعیل علیه السلام قسمت نه و ښار ته لاړو چې راغی نو په دې سپرلۍ باندې سور و او بس پوښتنې وکړې اسماعیل چې اسماعیل خو ښکار ته لاړ دی هغه ورته ویل خو راځه کېو ځکه نو مېلمه یې خو رابه شي اوس لاړ دی هلته چې ته لاړ دی ماسپښین مازدیګر راځي نه ورته چې نه بس زه پاتې کېدلی نه شم سر پوښتنه مې کوله. نو بس ویلې چې دستي وې دا کومه سیده هغه چې وه ننګور د ابراهیم علیه السلام دا دستي راغله پښې لاسونه او دی ورته ومینځل او وایي چې په کور کې وچه غوښه وه هغه ښکاره غوښه وه هغه یې زر ورته هغه کړله او بس تیاره پخه شوې وه نو دستي ورته کړه لکه کباب باندې ورته جوړ کړي او دستي ورکړله هغه ته او پښې او سر او دا شیان ټول پې ومینځل ډېر زیات په ادب او خدمت یې وکړي خان صاحب لور ورکړو طبیعي خبره ده په مېلمهدارۍ باندې هر څوک نه پوهېږي غریب سړی مېلمه لیدلی دی نو څه به غریب په پوه شي هغه چې دا خو ساده وه دا خو ډېره د خان او د ملک لور وه بس دې شیان باندې ښه پوهېدله او بلکې د انبیا علیه السلام و د خاندان ښځه اوس دی په دې شیانو پوهېدله نو ډېر زیات خدمت ادب یې وکړي. بس اخر ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي چې خو پاتې شه خو زوی به وایي سړی به راشي که نه هغه ورته وایي چې نه هغه نشته دی بس زه نه پاتې کېږم. بس روان شو چې کله روان شو نو ورته ویلې چې اسماعیل هغه زما سره ځان ورته معرفي نه کړې زه څوک یم دا به د الله په حکم البته بس ځان یې معرفي کړي او لاړه ورته چې راغی اسماعیل ته سلام او سلام نه بعد ورته چې خپل چوکټ ته کلک وساته
بس ابراهیم علیه السلام واپس لاړو. چې واپس لاړو مازدیګر چې بیا اسماعیل علیه السلام راغی د ښکار مار ورسره چې راغی بیا پوه شو چې څه خبره غوښته څوک راغلی وایي چې څوک نه ورغلی وایي داسې یو سړی ډېر ګلالی او ډېر ښایسته ښکلی سړی راغلی و بالکل انسانیت او د بشریت نمونه وه. وایي چې څه یې درته ویلي وایي چې راغی ما وایي تا څه شی ورسره وکړل وایي چې څنګه راغی ما ورته ډېر ست وکړه چې ګوره ښکته شه پاتې شه دلته رابشي اسماعیل سره به دې ملاقات وشي او خبره به سره وکړي. وایي چې پاتې نه شو بس بیا لاسونه او پښې او دا شیان ورته سر مې ورته ومینځلو دلته چې غوښه مخه څه وه هغه مې ورته کباب کړه دسې مې هغه ورکړه هغه مې کړه او ډېر زیات ښه سړی و. ورته ویلې ښه څه یې درته ویلې چې دوه خبرې راته وکړې. یو خبره یې دا راته وکړه چې اسماعیل باندې زما سلام وایه او بلې دا خبره چې د دروازې چوکټ دې کلک کړه ګوره درشۍ دې کلک کړه. وایي چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام و ته پوه نه شوې که تا ونه پېژنو. وایي چې نه ما څه خبره ما د ځان معرفي نه کړم بس دا خو زما پلار و. وایي چې دا خبرې څنګه کړې دا درشۍ دې وساته. وایي خو مخکې اجدا چې کوم یو هغه ساده خبرې ورته کړې وه خو نه پوهېدله بس هغې ته ویلو چې درشۍ دې بدل کړه مې پرېښوه او تا په باره کې دا شو چې تا به زه ساتم ته به زما مېرمن وي تر ډېر وخته پورې. نو بس بیا د دې نه وروسته ابراهیم علیه السلام لاړو. بیا د بخاري حدیث هم دی او د قرآن عظیم شان هم دی آیات شریف دی. نو هغه آیات به سړی ووایي دی ویلي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې کله عمر 13 کلونو ته ورسېدلو 13 کلونو ته ابراهیم علیه السلام بیا راغی بیا براق باندې رسول شو راغی مکې معظمه. دا پیره چې راغی نو اسماعیل علیه السلام په کور کې و هغه هجر اسماعیل لاندې و نو غشي مشي د ښکار دپاره جوړول چې ابراهیم علیه السلام راغی. دا د بخاري حدیث دی. بیا وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کله راغی چې سره مخامخ شو ډېر زیات هغه مینه او محبت او خواږوالی سره وکړه. ډېر وخت تقریبا ډېر د قربانۍ نه وروسته سره هېڅ نه و لیدلي که نه تلو راتلو به بس لیدل بیا نه شو کړی. نو ډېر وخت شوی و تقریبا غالبا داسې فکر وکړه چې 15 14 16 کاله وتلي بیا سره لیدل نه و شوي. نو بس دا پیره سره لیدل وشو ډېر خوږوالی سره ورکېناستل د موږ د خلکو خبره ګپ شپ مرکه یې سره وکړه. د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام ورته ویلې چې اسماعیله ما یو پیغام ځان سره راوړی ستا مشورې ته م راغلی یم چې څنګه چلی. ورته ویل چې پلاره وایه څه هغه دی. ویلې چې داسې ما ته الله پاک حکم کړی چې په دې ځای کې به ته الله پاک دلته بیت الله اثار شته دی ځکه چې د ابراهیم آدم علیه السلام د وخت نه دا و نو دلته ما ته امر شوی دغه بېرته د سره جوړ کړو. چې بالکل پلاره ته امر دستي شروع ته څه امر کوه بس نور یې هم مه کوه په دې وخت. نو یو روایت دا دی چې هغه حجر اسود چې کوم یو حجر اسود خو مخکې نه د آدم علیه السلام د زمانې نه و نو هغه دا د طوفان نوح دې کې هغه شوی و نو یو ځای کې د جبل قبیس کې دلته یو ځای کې ایښی و جبریل علیه السلام پټ کړی و هلته په هغې ځای کې نو هلته ایښی و. بس چې کله دوی ته دا خبرې وشو مسلات سره وشوې اسماعیل علیه السلام چې بالکل پلاره چې څه وایې دستي شروع کوه. بس جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام چې راغی نو هغه ورته هغه وښودل هغه اثار دغه بیت الله چې کوم جبریل علیه السلام ته خو تیاره څه پته وه. نو دستي اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دواړو شروع وکړه. موږ بنیادونه یا تعداد موږ خپله ژبه کې تعداد وایو بنیاد چې کوم یو بنسټ د دستي راوکندلو به چې کله هغه ځای ته ورسېد هغه اثار هغه کوم چې آدم علیه السلام او دا وروسته شیشه علیه السلام دې خلکو جوړ کړي هغه اثار را پیدا شو. بس اثار چې را پیدا شي نو وروسته بس ابراهیم علیه السلام به لکه استازي ګلکاري کوله هغه به خټې مټې تیکې مې تړل شروع وکړه. د حجر اسود ځای راغی. د حجر اسود ځای چې راورسېدل په دې وخت کې وایي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ورته اسماعیل لاړ شه داسې یو نوښتداره تیږه راوړه ځکه دا نوښت شو بیخي نوښت دی تاسو کله هلته یې ګورئ په دې نوښت کې یو تیږه راوړه چې لکه خښتې غوندې یو قسم نوښت لري دا راوړه چې دلته کې د کونجونه ولري. هغه چې لاړو تیږه کتله یو تیږه پیدا کړه. تیږه خو هلته رقم یې خو داسې خو نه پیدا کېږي بیخي نوښت چې راغی چې ګوري دلته یو تیږه نصب ده. ورته وایي چې پلاره دا چا راوړی دغه چا راوړی چې ما تا ته احتیاج لري. نو جبریل علیه السلام هلته پټه کړې وه هغه ځای کې ایښې وه اوس راوړه ابراهیم علیه السلام ته ورکړه. نو دلته حجر اسود امام احمد حنبل رحمه الله علیه روایت دا دی چې دا مقام ابراهیم او د حجر اسود دا دواړه د جنت یاقوتان دي. دوه یاقوت او د جنت نه هلته بالکل لکه د لمر په شان داسې ځلېدل. خو چې کله جبریل علیه السلام راوایسته د جنت نه نو بیا هغه تتوالی لاړو. یو د حجر اسود دی چې دا کوم یو موږ او تاسو ورځو خلک چې موږ یو مقام ابراهیم دی. دا حجر اسود همدغه ځای کې و خو هغه د آدم علیه السلام په وخت کې راغلی و. بیا چې دا کله طوفانونه راغلو ابراهیم جبریل علیه السلام هلته پټ کړی و ساتلی و. بیا چې ابراهیم علیه السلام جوړو راوایست بېرته هماغه ځای کې دا اوس چې دی دا تقریبا 1 متر او 10 سانتي د ځمکې نه پورته دی. دلته نو هغه بیت الله چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړ 20 متره طول و 20 متره طول 12 متره
څه باندې لاندې کوم سانتي مانتي 12 متره دی ارزو او 9 لاسن دې ته زرا ویل کېږي دا 9 لاسې دی اوچتوالی او 2 دروازې لري یو باندې ورنوتو بل باندې وتلی چت متې نه و په ساده دیوال و خاورې واورې دا تیږې بږې سرې ښې وې نو مقام ابراهیم چې دا ود شو دا مقام ابراهیم خو اوس لږ د بیت الله شریف نه لرې شوی دی حضرت عمر لرې کې مخکې بالکل د دیوال سره نږدې و دلته به ابراهیم علیه السلام په دې باندې پښې کېښوې لکه دا مونږ او تاسو ګلکاران خوازه جوړوي په هغې باندې ودرېږي دا ګلکاري ملکاري کوي نو دی بالکل د خوازې غوندې کار ورکوي ابراهیم علیه السلام په ولاړو ګلکاري به یې کوله نو چې کله به څونه جګېدو دا به ورسره خپله جګېدلو دا خپله به جګېدلو لکه خوازه چې سړی جګوي ګلکاره هغه لاندې ورنه خښ تږدي نو دا به خپله اتومات خپله جګېدو بس دا کار یې کولو چې کله مکمل شو همدغه ځای کې دا کوم ځای کې ولاړ همدلته ولاړ و دا د بیت الله شریف دروازې سره خوا کې نو 2 دروازې لرل بیت الله شریف د ابراهیم علیه السلام ما سره شکل شته سره به د تخیم هغه شیمه یې شته چې داسې شکل باندې جوړه شو چت نو 9 لاسه داسې اوږد 20 متره اوږد طول او 10 متره چې او 12 متره دی ارزو او 9 لاسه دا جګواله او دا د خپل صحن دی اتاق صحن د ځمکې سره برابر و بالکل اوس خو جګ دی ډېر نو د بیت الله شریف جوړ کو چې کله بیت الله شریف جوړ کړو اوس دا وکړه او چې کله دوی کار کولو اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام نو بس همدا دعاګانې به یې کولې چې الله دا کوم کار چې موږ شروع کړی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم دا دعاګانې به مسلسل سره کولې بیت الله شریف مکمل شو ابراهیم علیه السلام الله پاک ته دعا وکړه چې الله اوس خو هغه مکمل شو بیت الله شریف اوس څه وکړو بیا چې ته اواز وکړم خلکو ته چې راشي د بیت العتیق طواف او د دې مراسمو ته ابراهیم علیه السلام چې الله دا خو زه خو اواز وکړم دا نږدې خلک به واوري چې دا ستا کار نه دی رسول زما کار دی ویل ستا کار دی انبیا علیه السلام وظیفه ویل دی خبرې کول دي بس ته دا کار وکړه نور رسول یې ما دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبل ابو قبیس باندې ابراهیم علیه السلام ودرېدلو ورته یا ایها الناس ای خلکو الله پاک ټولو خلکو ته ورسوله په عالم ارواح کې په ژوندیو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اولین خلکو چې لبیک اواز یې ورته وکړ د یمن خلک وو نو بیا ابراهیم علیه السلام همدا اواز وکړ چې ای خلکو راشئ بیت عتیق طواف ته او دلته د حج مناسک او دا شیان تاسو اجرا کړئ دا اواز الله پاک ورسول چا چې د الله دغه اواز واورېدلو او دې ته لبیک ویلې واورېدو خو ټول چې چا ورته لبیک ویل نو الله پاک به هغوی ته حج نصیب کړي او چې چا لبیک نه یې ورته ویل هغه ته حج نه نصیب کړي پیسې به لري ادارې به لري دنیا به ورسره هر څه ورسره وسایل به ورسره وي زموږ ظاهر شاه پاچا 40 کاله بادشاهي وکړله تر اخره پورې حج ته ظالم لاړ نو هېڅ قسمت لبیک یې نه وویله بس دا خدای همداسې اول نه وهلی و نو بس داسې دا شروع دې نه وروسته چې د هر څه خلاص شو د حج مناسک او دا مراسم ټول جبریل علیه السلام ورته راغی ورته ویښودل هغه یې ادا کړه د اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام واپس لاړل نو بیا وخت راغی د اسماعیل علیه السلام د نبوت او موږ مخکې هم دې درسو کې ویلي چې انبیا علیه السلام ته معمولا په 40 کلون شاوخوا کې دی کې نبوت ورکول کېږي نو اسماعیل علیه السلام ته هم الله پاک نبوت ورکړي او هغه الله پاک خپل پیغمبر کې دې په باقاعده قرآن عظیم شان کې آیاتونه شته واذکر فی الکتاب اسماعیل وایي ته په خپل کتاب کې د اسماعیل علیه السلام یادونه دوی ته وکړه انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا سورې مریم کې دا آیاتونه دي دا چې و اسماعیل علیه السلام دا صادق الوعد هر پیغمبر صادق الوعد یو رښتینی انساني وکان رسولا نبیا او هغه د الله پاک رسول او پیغمبر و بل خبره چې وکان یأمر اهله بالصلاة والزکاة هغه به خپل اولادونو ته خپل خلکو ته امر کولو په لمانځه او په زکات باندې مخکې یو خبره مونږ کړې وه چې انبیا علیه السلام دا 5 بنا کلمه شهادت لمونځ روژه زکات حج دا 5 شیان په ټولو کې یو شی ځکه دلته وایي چې وکان یأمر اهله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا او د الله پاک په دربار کې د اوچتو خلکو د جملې نه هغه شی و نو دا هماغه خبره ده چې اسماعیل علیه السلام ته الله پاک نبوت ورکړي رسول النبي ویلی دی او بیا د نبوت شروع کړي نو دا 40 کلونه غالبا په شاوخوا کې 40 کې 2 کې پوره کې دته الله پاک نبوت ورکړي قرآن عظیم شان کې دی هغه بل ځای کې د قرآن شریف کې سوره بقره کې 6 آیات دی چې قولوا وای
مسلمانانو ته امر دی چې قول ووایي آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله باندې وما انزل الینا او کوم کتاب چې موږ ته نازل شوی د قرآن عظیم شان وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل او موږ ایمان راوړی په هغه صحیفو په هغه کتابونو په هغه وحی باندې چې کوم نازل شوی د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته نو دا ثابته خبره ده چې الله پاک د پیغمبر ورکړی د تعلیمات دغه شیانو نو 15 شیان موږ ویل چې دا شریکو په ټولو کې چې لمونځ روژه زکات حج او د زکات د هغه باره کې خو خبره دلته وشوه او د حج په باره کې وشوه چې کله ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف پوره کړ بیا ویل ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا ای الله پاک د حج مناسک موږ ته وښیه نو حج دغه آیات نه ثابت شو نو دا 15 بنا په ټولو د آدم علیه السلام تر اخره پورې دا شریک دا 15 شیان په ټول خلکو نو دا چې کله دا مناسک خلاص شو حج خلاص شو ارڅ خلاص بس ابراهیم علیه السلام لاړ اسماعیل علیه السلام الله پاک نبی او پیغمبر کې هغه ته باقاعده هغه صحیفه او هغه شیان چې ابراهیم علیه السلام ته ورکړل شوي دا د اسماعیل علیه السلام سره شریک یو ځای خو الله پاک خدای دی الله پاک پیغمبر نو دته باقاعده به هغه راتله وحی راتله هدایت او راهنمایي باقاعده ورته راتله د دې نه وروسته به ژوندګي شروع شوه نو اسماعیل علیه السلام موږ ویل چې یو واده وکړي هغه اول واده نه اولاد نه و د دویم اولاد نه 12 زامن الله پاک ته ورکړ سیده بنت مزاز بن عمر دا د بنو جرهم د قبیله سردار چې د لور سیده نومېده دین الله پاک 12 زامن ورکړ 12 زامن او یو لور یو صرف یو لور دا لوري بشامه یا بشامت یا محلات درې وړه نمونه راغلي بشامه او محله دا یا کله چې دا یو تخلص یو نوم داسې هغه نو دا 12 زامن الله پاک اسماعیل علیه السلام ته ورکړ په دې کې 2 زامن ډیر مشهور دي یو نابت یو قیدار دی نابت مشر زوی قیدار دویم زوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سلسله چې د قیدار دی دویم زوی رسیږي نو د اسماعیل علیه السلام د اولادونو نمونه د محدثینو دوی را نقل کړي دي چې مشر زوی چې نابت دویم قیدار او د درېم چې او بیل په نامه څلورم هشام په نامه پنځم د مشما په نامه شپږم رومه په نامه اووم د منشا په نامه اتم عدار او نهم تیما لسم یتور او ولسم نافش او 12 قیدمه دا 12 زمن د اسماعیل علیه السلام زامن وته دا او یو لوري موږ درته چې بشامه او محله دا درې وړه نمونه په سیرت کتابونو کې راغلي دي دغه لوري چې کوم یو بشامت دا د اسحاق علیه السلام چې د اسماعیل علیه السلام کشر ورو دغه 2 زامن وو یو یعقوب علیه السلام چې د الله پاک پیغمبر یو عیسو عین یې سواد او ځنې په سین لیکلی دی دته بیا په نکاح ورکړي خپل وراره ته په واده کړنه نو هغې نه بیا اولادونه بیا پیدا شو نو دا خپل لوري خپل وراره اسحاق علیه السلام ته ورکړی وه اسحاق علیه السلام زوی ته وراره ته چې عیسو نومېدله هغه ته ورکړی دی هغه نو بیا بس اسماعیل علیه السلام د په مکې کې چې بني جرهم او یو قوم بلم بني عمالق په نامه باندې راځي عمالق دا قوم راغی دلته واړول نو اسماعیل علیه السلام د خپل اولادې دپاره د بنو جرهم دپاره او د عمالق دپاره د درېو قومونو دپاره الله پاک د پیغمبر او د نبي او د رسول په حیث رالیږلی تعلیمات او د دوی لارښوونې کټ مټ د ابراهیم علیه السلام او بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت او د دین هغه تقریبا د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا شریعت سره تقریبا نږدې یو روایت ما لیدلی هغه روایت دا دی چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې یو لمونځ صرف یو لمونځ کولو بیا د اسماعیل علیه السلام په زمانه کې بیا 2 لمونځونه شو نو بیا 2 بیا د یعقوب علیه السلام په زمانه کې بیا 3 لمونځونه شو نو ځکه که تاسو خیال دلته خبره کوم هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو نو د څنګه چې یا ایها المدثر آیات نازل شو باندې ورځ جبرئیل علیه السلام راغی امام احمد امام ترمذی دا روایت راخسته امام حاکم چې بیا راغی جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اوداسه طریقه وښودله د لمانځه طریقه وښودله نو اولین ځلې چې کله وحی راغله دغه یا ایها المدثر په دې ورځ باندې لمونځ فرض شو خو 2 وخت لمونځ دا ګوره تاسو اورېدلي تر معراج پورې 2 لمونځونه یو سهار یو مازدیګر لمونځونه نو وایي چې د ابراهیم علیه السلام په وخت یو لمونځ د اسماعیل علیه السلام په وخت کې د لمونځونه 2 شوه سهار او مازدیګر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر معراج پورې تقریبا 12 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت پر صرف هم دا 2 لمونځونه بیا چې معراج ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 2 په 5 باندې بیا بدل شو هغه واقعه ډېر مشهوره واقعه ده د معراج نو ځکه د اسماعیل علیه السلام په شریعت کې او په هغه کې چې 2 لمونځونه دوی تاغه بل خبره
دا ده چې د عمر په باره کې څونه عمر د په باره کې دوه روایت تقریبا سره نږدې دي دواړه. یو کتابونو لیکلي 114 ځین لیکلي 140 په هر صورت یا 114 115 داسې فکس ما درته موږ وایي چې دا موږ ته عمر ولاکه اوس ماته معلوم موږ چې دا پاسپورټ تذکره جوړو پته نه لګي چې اوس موږ کلونه عمر څونه دی یو شی ورته وایي هلته ولیکي هغه پخوا چې لیکل شوي همغه شی دی. موږ اوس چې پلانکي کال کې موږ ما د تولد کال موږ هغه لیکو 1415 کال لیکلی دی رښتیا ده که دروغ ده پته ولګه موږ ته هم لګېږي ځکه مشکل یې سړي ته نه لیکل هغې وخت خو نه کېده د عمر 114 140 115 یو کال لاندې باندې څه خبر نه نو دی عمر و. بیا دی وفات شو په خپله په مکه کې. نو کوم ځای کې چې د مور بي بي هاجر سلام الله علیها وایي چې هجر کې دا کوم ځای کې چې د څپرګی و همدې ځای کې خوا کې کړې وه ښخ کړې نو همدلته اسماعیل علیه السلام هم دی همده د مور د قبر او د زیارت په خوا کې دلته بیا دی هم شول ښخ شو دلته زیارت وکړو. د عمر 140 115 کلونه دومره عمر او دا د الله پاک رسول النبي مخکې موږ دا ولسول دا د الله پاک رسول او پیغمبر و. دا و د حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام د ژوند مختصر لنډ شانتې معلومات چې موږ تاسو ته وړاندې کړي د قرآن عظیم شان او د صحیح احادیثو په رڼا کې موږ وړاندې کړي. الله پاک دې موږ ته د خپلو انبیا علیه السلام او صلوات الله سلام علیهم محبت او مینه په نصیب کړي. د هغوی ادب د هغوی سره د ادب ملحوظ د الله پاک موږ ته نصیب کړي ځکه خیار المخیرین بهترین د انسانانو چې دي هغه همدا دي. بیا خاص کر ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام انشاءالله د دې نه وروسته درس به بیا موږ د حضرت اسحاق علیه السلام او حضرت لوط علیه السلام مبارک به انشاءالله بیا بل درس کې معلومات وړاندې کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.